السلام علیکم. زه انجینر دانش یم. تاسو ټول لیدونکو ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده ټول به ښایسته یئ. نننی ریکارډینګ به موږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 7 یا اووم درس نه شروع کوو، کوم چې موږ سره لاست پریویس کلاس کې لیکچر نمبر 6 باندې خبره شوې وه. په لیکچر نمبر 6 کې موږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام اصل کې ډېر په هوم ټیب کې پاتې شوي، په هوم ټیب کې خبره کړې وه. هغه کمانډز چې موږ په لاست نمبر پریویس لیکچر 6 کې ډسکس کړي وو، هیله ده تاسو ټولو به زده کړي وي. تیر ټول درسونه تعقیب کړئ، منظم یې وګورئ، پریکټس وکړئ، بیا دغه نه وروسته لیکچر نمبر 7 ته راشئ. کوشش وکړئ ویډیو مه سکیپ کوئ او ویډیوګانې هم په منځ کې مه پرېږدئ تر څو بیا په نوي ویډیو ریکارډ کولو په درس کې تاسو کوم مشکل نه وي، تر څو تاسو درس په منظم ډول باندې یاد کړئ. نو د ټول نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کېکاږئ تر څو د نوي ویډیوګانو په وخت باندې خبر شئ. دغه ویډیوګانې موږ ستاسو اسانتیا لپاره په فیسبوک آی ډي کې هم اپلوډ کوو. هغه کسان چې اکثر یې موږ ته په وټساپ باندې موږ ته زنګ یا کالز کړي وو، هغوی موږ نه غوښتنه کړې وه چې ځینې ویډیوګانې چې مطلب موږ ګورو په یوټیوب چینل کې موږ هغو ته لاسرسی نه لرو. نو ستاسو به همکاري موږ سره دا وي چې تاسو موږ ته دغه ویډیوګانې راواخلئ، په فیسبوک کې اپلوډ کړئ تر څو مطلب وکولی شو چې هغه کسان چې مطلب انټرنیټ د ضعیفوالي د وجې نه، د انټرنیټ د سلووالي د وجې نه دوی یوټیوب چینل ته لاسرسی نه لري، نو زموږ هغه ویډیوګانې بیا د فیسبوک د آی ډي نه هم تعقیب کړو. نو د هغوی اسانتیا لپاره موږ دغه ویډیوز راغلو په فیسبوک آی ډي باندې هم اپلوډ کوو. نو که ویډیو کې کوم مشکل لرئ نو تاسو موږ مخکې ویلي دي کمنټ کې پرېږدئ یا موږ ته وټساپ باندې زنګ ووایئ تر څو تاسو سره موږ هغه مشکل حل کړو. نو راځو مایکروسافټ ورډ لیکچر نمبر 6 باندې آغاز او سټارټینګ. نننۍ ورځې کلاس موضوع چې موږ سره شروع کېږي هغه موږ سره د فورمیټ پینټر آپشن نه ده، د کلیپ بورډ اخرنی آپشن یا لاست نمبر کمانډ چې دی هغه فورمیټ پینټر کمانډ دی. فورمیټ پینټر کمانډ ټاسک یا کار شی دی چې صرف د یو عبارت نه یا د ټیکس نه یو فورمیټ او ډیزاین بل ټیکس ته کاپي کوي. پوه شوې خبره باندې؟ فار ایگزامپل اوس موږ یو ټیکسټ مولیکل هغه ټول ټیکس کاپي کوي خو هغه لپاره کنټرول سی ده، او که صرف د ټیکس نه ته فورمیټ او ډیزاین کاپي کوي نو بیا څه واخلئ؟ فورمیټ پینټر. ډېر اسانه کمانډ دی. فار ایگزامپل زه راځم دې نه یو مقاله لیکمه ده، یا مطلب یو مقاله مو ورسره بله ولیکل، لاندې راځم فار ایگزامپل یو 2 مقالې یا 2 پاراګرافه خط چې دی موږ سره دلته پروت دی. نو مثال په طور باندې زه اوس راځم ریلی سمپل، زه اوس دا دواړه ټیکس ما سره دي. اوس دې ټیکس ته زه راغلم، لومبی مې انتخاب کړ ځکه اولنی د ټولو نه هوم کې اولنی شرط چې دی یا اولنی کنډیشن چې دی هغه موږ سره څه شی دی؟ اصل کې سلیکشن دی. زه به راشم دې ته نه ګورئ دا ایریا ما سلیکټ کړه، بیا به راشم دې ته بولډ فنډز ګروپ دې سره روان دی، بیا به یو سټایل وله ورکړم، بیا به یو رنګ وله ورکړم، بیا به یو فورمیټ وله ورکړم. داسې دا ډیزاین دی. مطلب اوس لاندې ټیکس کې دا ډیزاین نشته. اوس که موږ غواړو چې دا یوزر راغلی دی له ډېر ښایسته ډیزاین او فورمیټ یې ورکړی او ما ته پته نه لګي چې دا فورمیټ او ډیزاین د یوزر د کوم ځای نه ورکړی، نو زه همدغه تیار بلټن یا تیار جوړ شوی کمپلیټ ټیمپلیټس یا ډیزاین د دې ځای نه راخلم او دلته راوچتوم، نو بیا زه همداسې سلیکټ کوم او صرف په فورمیټ پینټر باندې کلیک کوم. بس لومبی ګوره شرط څنګه دی؟ شرط داسې دی چې لومبی به هغه ډیزاینداره لیکل چې دي او بس سلیکټ کړئ، بیا به راشي دې ځن چېرته؟ فورمیټ پینټر آپشن ته. بس کلیک دیس ون. کله چې دا کلیک کړ نو لاندې راشي ګورئ چې کله دې بل ټیکس ته راځئ که نه نو ګوره دې کرزر سره ګوره یو برش راغلی، نو چې که چېرته تاسو مثال په ډول باندې په یو ورډ باندې عمده ډیزاین راوړئ خو صرف په دې یو ورډ په سنګل کلیک واخلئ، که په یو جملې راوړئ خو بیا به لیفټ کلیک په ونیسئ داسې به راکش کړئ دې ځای پورې یو جمله باندې به راځي، او که په ټول پاراګراف یې غواړئ نو بیا اسانه خبره ده چې د پاراګراف په دې اخر یا په سر کې به د موس لیفټ بټن ونیسئ لکه څنګه چې سلیکشن شي، او دلته اخر کې بیا پرېږدئ هماغه ډیزاین چې دی اټومیټیکلی راوچت به شي، دلته به راشي. ګورئ اوس ورته سلیکشن دیس ون، اوس لاندې راشه عمده ځای انتخاب کړه، په دې پرېږده ډیزاین راغله. پوه شوې خبره باندې که نه؟ نو ګورئ اسانه طریقه ده. لومبی به دا سلیکشن یعنې دا لیکل به انتخاب کړي، بیا به راشي فورمیټ پینټر ته، بیا به راشي عمده ځای به انتخاب کړي او د موس بټن به پرېږدي، اټومیټیکلی سلیکشن وشو او هغه ډیزاین چې دی موږ سره وشو.
که داسې زه چېرته لاندې راشم مثال په طور باندې زه دلته څه نیمز ولیکم لکه مثال زه لیکم خان دی جان دی مثال نور دی علي دی مثال ولي دی فار ایگزامپل او دغسې مثال په ډول باندې احمد دی او دغسې اجمل دی نومونه مو ولیکل اوس راځم په همدې نومونو باندې زه غواړم چې اټومیټیکلی همدغه ډیزاین راوړم نو لومبی نمبر به دا ډیزاین سلیکټ کړئ بیا به راشي فورمیټ پینټر ته او بیا به همدا نومونه انتخاب کړئ که د بر سر نه که د لاندې نه پرې ویلی اټومیټیکلی هغه ډیزاین او فورمیټ په همدې نومونو باندې راغلی دا زموږ سره په مایکروسافټ ورډ کې اصل کې ډېر امپورټنټ کار د فورمیټ پینټر آپشن نیکسټ کوم ګروپ چې موږ سره شروع کېږي هغه موږ سره یاد ساتئ د فنډز ګروپ دی what do you mean by fund fund څه ته ویل کېږي د خط سټایل ورکولو ته موږ څه ویلی شو فنډز مثال ته خط له رنګ ورکوئ خط له بیکګراوند رنګ ورکوئ خط له یو بل ډیزاین ورکوئ بولډ کوئ دې ځنه اټالیک سټایل ورکوئ سایز یې د 12 نه مطلب چېرته زیاتۍ یا کمۍ نو د ټول آپشنز د ورکولو دپاره وی یوز دس ون ډیزاین فار ایگزامپل زه راځم دې ځنه یو موضوع لیکم مثال د کمپیوټر په باره کې اوس راځم همدغه ډیزاین فار مثلا وګوره دا خط ساده دی مثال په طور باندې د کمپیوټر په باره کې موږ دا موضوع مثال ولیکله خو دا موضوع یا دا ټیکسټ چې دی دا مطلب څنګه دی موږ سره دا ساده دی نو زه راځم دې ځنه اوس همدې ټیکسټ ته فورمیټ او ډیزاین ورکول غواړم نو بیا به همدا ټیکسټ لومبی نمبر تاسو انتخاب کړئ بیا به راشي دې ځنه فورمیټ پینټ په دې فنډز کې اولنی آپشن کې موږ سره دی هغه د خط ډیزاین دی بلکې د خط سټایل او زیاتره دلته موږ سره چې کله کلیک واخلو په دې کې مختلف د خط سټایل راوړي وګوره دلته راشه چې هر یو آپشن ته ځي اټومیټیکلی وګوره هغه د خط ډیزاین یا هغه د خط سټایل تاته څنګه کیسل کی ښکاره کوي او کله چې موږ دلته هر یو ټیکسټ باندې یا په هر دې سټایل باندې کلیک کړیم نه خو د هغې اورال پرنټ پریویو یا د هغې دا ریویو موږ ته چېرته ښکاره کوي په دې ټیکسټ باندې دې ته اصل کې په مایکروسافټ ورډ کې ویل کېږي لایو پریویو څه شی ورته ویل کېږي لایو پریویو لایو پریویو نو مطلب دا دی چې تا ولیا کمانډ اوکې کړی هم نه خو د هغه کمانډ ریزلټ په تا ته په دې سکرین وښیي چې دا کمانډ ته ته اوکې هم کړي د دې دا ریزلټ په دې ډول باندې دې ته لایو پریویو ورته ویل کېږي بیا یاد وساتئ مایکروسافټ ورډ 2003 کې یو د دې نه ښکته یا په دې نه ښکته ورژن کې موږ سره مایکروسافټ ورډ کې دا لایو پریویو کمانډ اویلیبل نه و نو موږ سره مایکروسافټ ورډ 2014 دې آپشنو کې دا لایو پریویو شته بیا دا موږ بندولی هم شو خو د بندولو طریقه به وروسته په آپشن کې زده کوو چې دلته وګورئ لیکلي دي چې انیبل لایو پریویو بیا به تا دې ځله چک لرې کړه ټوله ورځ چې هلته کرزر ودرېږم بیا تا ته دا پوینټر یا لایو پریویو نه ښکاره کوي نو هر یو ډیزاین دی چې خو وخت مطلب دا دی چې دې ځای نه تاسو راځئ او هغه ډیزاین ورته سلیکټ کوئ او مطلب هغه ډیزاین ریزلټ به تاسو ته ښکاره کوي او زیاتره داسې هم دي که نه چې کله اوس موږ لکه ګرافیک ډیزاینینګ کې مثال ما وګورئ دا یو دغه لیکلی مطلب مایکروسافټ ورډ نوټس که نه مثال نو دا چې ما لیکلی ګورئ اټومیټیکلی اوس دا ګرافیک ډیزاینینګ دی او په دې کې دا ښایسته فنډز چې راغلي دې دپاره بیا موږ فنډز انسټالوو فنډ څه ته ویل کېږي خط سټایلونو ته اوس ګوره په یو اس بي کې به چانه فنډ کاپي کړی چې انسټال یې کړی هغه فنډ دلته په خپله راځي د پښتو دپاره بیل فنډز دي د فارسي دپاره بیل فنډز دي د انګلیسي دپاره بیل فنډز دي لکه مثال ما سره دلته وګورئ څه فنډز دي ګوره دې ځای کې ګورئ ما ته ښکاره کوي دې ځای کې چې ستا سره وګورئ 304 فارسي فنډز دي او که دا ته انسټال کړي بیا ستا په دې مایکروسافټ ورډ کې چې هر ډول ټیکسټ وغواړې هر ډول سټایل لیکل وغواړې په دې کې به بیا تا سره موجود دي خو دا هغه ډیزاین دي لکه دا هغه سټایلز دي چې د وینډوز انسټالیشن او د آفیس انسټالیشن سره په خپله راغلي ما نه دي انسټال کړي دي بیا د دې فنډ انسټالیشن طریقه راته وښیم چې تاسو به یو اس بي نه یا د یو کیسټ نه فنډ څنګه انسټالوئ نیکسټ آپشن پکې موږ سره یاد وساتئ هغه موږ سره د دې سایز دی اوس ګوره فار ایگزامپل په سایز کې ما نه پوښتنه کړه چې څومره سایز کې دا لیکل غواړي مثال زه دومره 26 کې نو ګوره 26 چې ما انتخاب کړ ګوره د دې دا ډیزاین یا بلکې دا سایز یې څومره غټ شو که دې نه هم زیات راولي کلیک دس ون 48 ګوره موږ سره 48 یا 48 په اندازه باندې د دې سایز ډېر شو
خو فار ایگزامپل مونږ چې دا چپټر لیکو لکه څنګه چې په دې ډول باندې دغه مایکروسافټ ورډ چپټر دی، مایکروسافټ وینډوز دا، مایکروبیولوژي دا، فار ایگزامپل اناټومي دا، مطلب تاسو یو چپټر لیکئ که نه، نو مثال په طور باندې بیا چې دی د دې چپټر لیکلو دپاره زیات مونږ چې استعمالو که نه هغه 12 اندازه سایز دی یا 14 نه زیات نه لیکو، ځکه چې بیا دلته د پیج کې دا لیکل غټ راځي او پیج کې دا لیکل هم کم راځي. مونږ زیاتره څه لیکو 12 اندازه باندې 12 اندازه باندې، بس دا د یو کتاب دپاره یا د یو چپټر د لیکلو دپاره عادي سایز دی. نور بیا مطلب ډیپینډ په تاسو باندې کا، یا مطلب تاسو غواړئ چې څومره چې دا تاسو لیکل غواړئ هغه تاسو ته مطلب ستاسو کار دی چې څومره لیکئ، خو عادي ډول باندې د یو چپټر لیکلو دپاره 12 انچ کې سایز موږ استعمالوو. نیکسټ آپشن پکې موږ سره چې دی لاندې ګروپ کې دی، د دې ځای نه هم سایز کمولی اجازه کولی شي. ګوره دلته لیکلی یو غټه اید او بله وړه، نو کله چې په دې باندې کلیک کوئ سایز به زیاتېږي، او کله چې په دې باندې کلیک کوئ سایز به اتومیټیکلی بیرته کمیږي. دا نیکسټ آپشن دا لاندې لیکلی BIU، بی مطلب د بولډ یعنی مضبوط کول، شارټکټ ہے کنټرول بی، آئی مطلب د ایټالک کنټرول آئی شارټکټ ته، یو مطلب د انډرلاین شارټکټ ہے کنټرول یو ده. لکه مثال زما د کمپیوټر موضوع ده، مثال اوس دا خو چې کله زه پرنټ کوم باید د لاندې سمپل ټیکسټ او د کمپیوټر موضوع ترمنځ خاص توپیر پیدا شي، ځکه دا یو عنوان دی، دا لاندې سمپل ټیکسټ دی، نو دې لپاره لومبی د آبجیکټ یا زه کمانډ سلیکټ کوم او بیا وګوره د کمانډ دا سایز لږ زیاتوم او بیا وګوره بولډ سټایل ورکوم، وګوره ډبل شو. بیرته کې غواړي چې ډبل د نه سلیکټ دس ون، بی باندې کلیک بیرته نه راشي، کنټرول بی بولډ، کنټرول بی واپس کلیک اتومیټیکلی نه راشي. نیکسټ آپشن پکې ایټالیک دی. دا ایټالیک آپشن زیاتره موږ په انګلیسي مقالو کې استعمالو. فار ایگزامپل انګلیسي مقاله تاسو لیکئ د افغانستان په باره کې یا د ایجوکیشن تعلیم په باره کې یا د کمپیوټر په باره کې یو ټاپک شاګرد لوکې، نو بیا موږ زیاتره چې دی دا ایټالیک شکل کې لیکو، ځکه دا کوم یو لیکل چې دی باید دا لږ سټایلش کې راشي، نو دوره بیا موږ څه لیکو دغه سټایل کې لیکو، لږ پروت شکل کې راځي، یو طرف ته راځي، نو بیا موږ څه استعمالو ډېر بیا موږ ایټالیک آپشن استعمالو. نیکسټ آپشن پکې انډرلاین دی، لکه دا زما موضوع ده، مطلب دې لاندې یو لاین زه راوړم انډرلاین دس ون، ور دې لاندې یو انډرلاین راغی. یا مثال په ډول باندې داسې یو ځای دی چې ما د پښتو ګرامر یا د انګلیسي ګرامر یو چپټر لیکم زه، فار ایگزامپل اوس په دې ځای کې مطلب دا ځای چې دی ډېر مهم دی، مطلب دا سنټنس چې دی یا دا ځای چې دی دا مهم دی، نو په دې ځای کې زه باید چې دې لاندې انډرلاین یې کړم، نو انډرلاین دس ون وګوره دې لاندې انډرلاین راغی. که بیا ټول خط انډرلاین کوي کنټرول A ټول سلیکشن انډرلاین ټول خط لاندې انډرلاین راځي. بیا د انډرلاین دلته موږ سره مختلف قسم پریارټي او کمانډز دي، چې فار ایگزامپل که دلته کلیک کوئ نو لاین پوښتنه هم درنه که نه چې سنګل لاین راوړی که ډبل لاین راوړه، اوس وګوره ټول خط لاندې اټومیټیکلی ډبل لاین راغی، کنټرول A که ډبل لاین نه راوړي اټومیټیکلی راشي دې ځای نه، وګوره بیرته راشه دا ډاټ وګوره راوړه، ورته دې دا ډیزاین به ډاټ راځي. نیکسټ آپشن موږ سره بل نمبر آپشن چې دی دا یو ډیزاین هم دی، وګوره داسې یو ډیزاین راځي. او بیا که د ډیزاین دا بیسیکلی تاسو دا لکه دا کلر تور دی نو دلته راشي دې ځای نه او دلته دا کلر ولا ریډ کلر انتخاب کړه او بیا وګوره انډرلاین چې دی ته هر یو ورکوي د هغه لاین به رنګ سره کوم راځي، اصل کې سور رنګ به راځي. خو یو خبره دا ده که نه چې کله تاسو یو چپټر چاپ کوئ او غواړئ چې دا چپټر د کلرفول نه چاپ کوم، زه رنګینې نه چاپ کوم، ساده چاپ کوم، بیا به دا شنه او سره رنګونه ډېر نه استعمالوئ، ځکه چې بیا دا چپټر په هغه پرنټینګ کې مشکل او دا لیکل سي نه ښکاري، نو بیا به د ټولو لپاره عادي کوم رنګ استعمالوئ، تور رنګ استعمالوئ. مطلب دا بیا چې کله یو کلرفول پیج جوړئ نو بیا به یو کلرفول څه جوړئ لکه پیج به هم جوړئ. بیا راځم دې ځای نه نیکسټ آپشن وګورئ، دا خو د انډرلاین په باره کې وه، که بالکل موږ د انډرلاین اټومیټیکلی د ټول ټیکسټ نه بیرته واپس ختموو نو بیا به زه راشم دې ځای انډرلاین او کلیک دس نن آپشن کلیک یې کړه، بس دې لاندې ګوره انډرلاین به نه راځي. نیکسټ آپشن وګورئ موږ سره چې دی هغه موږ سره ABC ده او په منځ باندې وګورئ یو لاین تیر دی دې ځای کې. مطلب دا دی چې زیاتره موږ د انګلیسي کې داسې مثالونه ورکوو که نه چې مثال زه لیکم چې فار ایگزامپل داسې لیکم چې he are a boy، اوس مطلب دا د ګرامر د نگاه نه غلطه ده، he is a boy دا صحیح ده،
نو موږ دلته مثال په تور باندې بیا دې باندې داسې یو لاین کش کړو چې دا مطلب سی نه ده او دلته ګوره دا جمله سی ده. نو مطلب دا دی چې د دوه جملو د توپیر کولو دپاره بیا موږ څه استعمالومه سبسکرپټ کمانډ استعمالومه یا سپیکټرو کمانډ استعمالومه. نیکسټ وګوره سبسکرپټ او بل هم ګوره سبسکرپټ یو سبسکرپټ دوه لاندې لیکلي دي یو سبسکرپټ چې دی دوه پاس لیکلي دي او د دې دواړو آپشنو کمانډ چې دی یاد وساتئ دا دی که نه چې مثال په طور باندې که چېرته موږ یو فرموله لیکو نو د فرمولې د لیکلو دپاره بیا موږ زیات څه استعمالو دا سبسکرپټ کمانډ چې دی دا کمانډ استعمالو سبسکرپټ. بیا راځم دې ځنه مثال زه لیکم لکه H2O یو فرموله ده که نه دا H2O چې ما ولیکله باید دغه H2O چې دی دا مطلب د دې سره برابر نه وي دا دوه لږ لاندې نو بیا دا انتخاب کړه او دلته ګوره دا X لاندې چې دوه لیکلي دي په دې باندې کلیک وګوره دوه لږ لاندې راغله وګوره دا مطلب موږ سره بلټ ان فرموله شوه. مثال په همدې ځای کې زه ودرېږم لاندې لیکم وګورئ H بیا X په توان د دوه دا فرموله زه لیکم X په توان د دوه نو ګوره دا X په توان د دوه مطلب دا دی چې دا X نه باید دا دوه لږ پاس وي نو دلته به راشي دا X په توان د دوه ګورئ دا پاس لیکلي دې باندې به سنګل یو کلیک وګورئ دا دوه د X نه لږ پاس راغله. بیا د ریاضي اوریجنل فنکشن چې موږ شروع کوو په پنځړ کې را روان چې ریاضي دپاره به یو فرموله تاسو څنګه ډیفاین کوئ خو بیا ریاضي دپاره زیاتره یو نور پروګرامونه دي میت کیټ دی میتھمیټیکل پروګرامز دی نو دا زیاتره بیا پوهنتون په پنځم سیمسټر کې هغه کې بیا دا ریاضي فرمولې چې څوک فزیک او ریاضي څانګه کې هغه سافټویر چې دی بیا هغوی استعمالي هلته یو فرمولې لیکي او ورته کاپي کوي مطلب بس فرموله سوال هر څه هلته حل کوي که زیاتره د کیمیا یا د فزیک کتابونو چې مکتب هغه وګورئ او په میت کیټ او میتھمیټیکل پروګرامونو کې لیکي صرف فرمولا او حل هر څه روباسي او کو ورډ کې بیا ته چپټر لیکو هغه ځنه کاپي کړو کو ورډ کې پیسټ کړه مطلب تیار سوال راځي نو دلته بیا هغه مشکل دی چې تعال کړي. راځم نیکسټ آپشن پکې موږ سره بل نمبر آپشن چې دی هغه موږ سره وګورئ لاندې کمانډز دي دا د ډیزاینینګ دپاره استعمالېږي د خط ډیزاینینګ ورکولو دپاره او د دې کمانډ اوریجنل کار هم پنزرډ کې ور آرټ کمانډ کې را روان دی چې انشاءالله چې دلته به یې تفصیل سره تشریح کوو. نو دلته اوس مثال اس یو ساده اگزامپل لکه زه هماغه یو کمپیوټر موضوع لیکم مثلا کمپیوټر او بیا لاندې رینډ او بیا د ډسپلی سنټر اوس ګورئ باید دا کمپیوټر موضوع چې د یو ډیزاین دارئ نو ګورئ دا انتخاب کړه لومبی او بیا راشه دې ځای نه هوم ته او بیا راشه ګورئ دلته کلیک په یو ډیزاین باندې واخله بس دا کمپیوټر وګورئ او هماغه ډیزاین واخله خو د دې ډیزاین کې نور کار نه وکړو دا روز سره روان دی. نیکسټ آپشن وګورئ موږ سره دا د بیکګراوند دپاره رنګ دی یو د فنټ کلر دی او بل د بیکګراوند کلر دی دا چې دا د فنټ کلر دی فنټ مطلب چې د بیکګراوند له رنګ نه ورکوي دی صرف د خط له رنګ ورکوي او دا موږ سره د بیکګراوند کلر دی ټیکس هایلایټ کلر دی. مثال وګورئ اوس د کمپیوټر ته باید یو بیکګراوند ته رنګ ورکړم نو کلیک وګورئ یلو کلر او دلته وګورئ د فنټ کلر تور دی که فنټ کلر یې هم بدلوئ نو راشه دې نه فنټ کلر دی لکه سور رنګ کې غواړئ کلیک پورے فنٹ کلر به سور راځي د بیک گراوند کلر به زیړ رنګ راځي. نیکسټ کدی ټول مثال په تور باندې اوس یو جمله دا فار ایگزامپل لکه مخکې چې موږ ویل کدا پاراګراف ډیر مهم دی چې باید یو کس ولولي نو بیا دې لپاره دا موږ یو کلر کې ورته هایلایټ کوو لکه مثال یو دا رنګ ورته هایلایټ کوم یې لکه مثال دې رنګ نو بیا چې کله دا یو جمله سړی وګوري کنه نو بیا اتوماتیکلی دته په مایکروسافټ ورډ کې دا پته لګي چې دا رنګ چې ورکړی دا امپورټنټ یا مهمه جمله ده او هغه سړی ډېره توجه بیا دې ته نو مطلب دا دی چې بیا دا یو پوینټ دپاره امپورټنټ پوینټ ورکولو دپاره هم وی یوز دیز آپشن که بیرته ختموي همدا به استعمال کړي بیرته سلیکټ دیس او نو کلر واپس اتوماتیکلی کنورټ شي. نیکسټ آپشن پکې موږ سره چې دی دا د ما تاسو ویل د فنټ کلرونه دي ډېر فنټونه ډېر کلر ورکولی شي مثال دا رنګ ما ټوټلی ټیکسټ مې انتخاب کړ کنټرول A سره او بیا راځم یو رنګ ولورکومه دا یو رنګ نو ګورئ هغه رنګ چې دی دی واخیست صحیح دی کار تاسو ته کنه مطلب هغه تور رنګ نه چې دی دا رنګ ولور کنټرول A بیا ته انتخاب کړ دا رنګ نور کومه مثال سور رنګ ورکوم نو ګورئ اتوماتیکلی ټول هغه پیراګراف یا ټیکسټ ته سور رنګ ورکوم. نیکسټ بل نمبر کمانډ چې موږ سره ښکاره کوي هغه یاد وساتئ هغه موږ سره دا سایز په باره کې انکریز او ډیکریز په باره کې هم خبره وکړه. انکریز مطلب د زیاتول
او ډیکریز مطلب دی کمول. راځم ګوره دلته مثال مونږ سره یو بل نمبر کیس ته چې دې ته ویل کېږي چینج کیس. په دې چینج کیس انټرنل کې مونږ سره یو څو امپورټنټ کمانډونه دي چې سنټن کیس دی، لوور کیس دی، اپر کیس دی، کیپټلایز ایچ ورډ دی، ټوګل کیس دی. او دا موږ څه لپاره استعمالو؟ د خپل کتاب یا د چپټر د منظم لیکلو لپاره موږ دا ټول آپشن چې دی 1 by 1 استعمالو. لومبی نمبر آپشن چې بدی کې هغه دی هغه سنټن کیس دی. اوس په دې ډول باندې چې هر یو ګرامیټیکل د نگانا یا د ګرامر د نگانا هر جمله چې موږ شروع کوو او کوم حرف باندې شروع کیږي؟ غټ کریکټر باندې به شروع کیږي. لکه مثال احمد لیکي باید احمد په دې غټ کریکټر باندې شروع شي. مثال ځلی کوم اوس دلته سر نه جمله لیکم کمپیوټر باید کمپیوټر داسي په غټي نور لغات ته وړي. نو مطلب د دې شینو لیکلو لپاره یا د دې ټیکس لیکلو لپاره بیا موږ دغه آپشن استعمالو. لومبی نمبر سنټن کیس دی. اوس سنټن کیس خو دې ډول دا چپټر چې ما ولیکل یا دا موضوع چې ما ولیکل دا په کوم کیس کې ده؟ دا سنټن کیس کې ده. هر جمله په غټ حرف باندې شروع کیږي. لوور کیس څه مطلب دی؟ لوور کیس مطلب دا دی یادو ساتئ چې د دې جملې یا د هرې جملې سر تورې به اتوماتیکلی په څه باندې شروع کیږي؟ وړه باندې. ګورئ اوس وی چې دا په غټه باندې ځکه جمله د سر نه شروع شوې کنه. دلته وګورئ چې کله ډاټ ایښودل شوی فول سټاپ نقطه نو ګوره بیرته دا وای په څه شي باندې شروع شوی؟ په غټه. بیا چې ګوره دلته ډاټ ایښودل پی په غټه باندې، بیا چې دلته ډاټ ایښودل شوی اف په غټه باندې. نو هر جمله دا په وړه حرف باندې شروع کیږي. نو لومبی به دا ټیکس انتخاب کړئ او بیا به راشي دې نه لوور کیس ته کلیک دیس ون آپشن. اوس وګورئ تاسو هر جمله چې ګوري اتوماتیکلی هغه په وړه شو. ګوره دلته ډاټ ایښودل شوی ډبلیو په وړه، ډاټ ایښودل شوی اف په وړه. او دلته موږ ګوره یو ګرامیټیکل ایرر هم راکړ. مطلب دا یو ګرامیټیکل ایرر هم کیدی شي ځکه چې باید چې مطلب دا دی چې د هرې جملې سر تورې په غټه باندې شروع شي. نیکسټ آپشن پکې موږ سره اپر کیس دی. اپر کیس مطلب دا دی چې دا د سنټنس کیس او د لوور کیس د دواړو نه ډیفرنٹ یا مختلف دی. اپر کیس کې ټول سنټنس یا ټول الفابet په غټه باندې راځي. مثال ټول الفابet کلیک دیس ون، ټول الفابet په څه شي باندې راغلی؟ په غټه باندې. د دې یو نیکسټ اگزامپل داسې دی. مثال زه دلته څو نومونه ولیکم: خان، جان، نور، علي، مثال ولی. داسې اتوماتیکلی الف سی به موږ ولی ولیکو، بیا افغان به ولیکو، بیا به اجمل ولیکو، مطلب بیا به یو نوم ولیکو مثال په ډول باندې احمد، او بیا مطلب څه ولیکو؟ وهاب. مطلب دا ما سره ولیکل شو. اوس همدغه نومونه ما نه یو کس پوښتنه وکړه چېرې دا ما سره ټول په غټو حرفونو باندې کنورټ کړه. مطلب دا اوس که چېرته داسې ټایم راشي دا په وړو باندې ټول داسې ټول غټ ته کنورټ کوي. څه به واخلي؟ اپر کیس. ټول ستا هغه نوم الفابet چې دي اتوماتیکلی په غټه باندې راځي. نو دا زموږ سره د الفابet کار دی چې مطلب تاسو ټول الفابet په د انګلیسي غا اتوماتیکلی څنګه کنورټ کوئ غټو حرفونو. نیکسټ کیپټلایز ایچ ورډ دی. کیپټلایز ایچ ورډ مطلب دا دی چې نور لغات ته په وړو کې خو هر لغات سر تورې د څه باندې راځي؟ په غټه باندې. کلیک دیس ون آپشن. وګوره هر یو لغات چې شروع کېږي د سر تورې څه باندې؟ په غټه باندې. نور لغات په څنګه راغلی سر کې؟ وړو کې حرفونه. پوه شوې خبره؟ لکه ویډیو په غټه باندې ده، پی وګوره پرووایډ پی په غټه باندې دی، ای په غټه باندې دی، اینډ وګوره ای په غټه راغلی، نور لغات وړل. نو دا موږ بیا سره څه استعمالو دې لپاره؟ زور دیم چې نه داسې کار وکړه د ټوګل کیس ته راشه. خیر د هر لغات سر تورې دی په وړه باندې، په نور لغات په غټه باندې راوړه. ټوګل کیس باندې کلیک وګوره داسې راځي. اتوماتیکلی دا خو ټول نه دی کنورټ کوي. یو بل د دې نه به دا ټول سټایل ختم کړو. اوس په راشو دې ځای نه لومبی به دا لوور کیس ته بدل کړو او بیا به راشو دې نه ټوګل کیس ته. اوس هم هماغسې دی. کنټرول نوي ډاکومنټ ته به راشو، په دې کې به وي کنټرول ا او راځم ګورئ ټوګل کیس ته. اوس وګورئ هماغسې راغلی که نه؟ وګورئ هرې جملې سر تورې په وړه باندې، په دې کې هر لغات سر تورې په وړه باندې راځي او نور لغات په څه شي باندې راځي؟ په غټه باندې. لکه اپر کیس یې زه بدلوم، اوس ټول په غټه باندې شو. ټوګل کیس ته بدل کړه، بیرته ټول په وړه حرفونو باندې شو. یا مثال په طور باندې زه راځم د دې کمانډ آپشن کیپټلایز ایچ ورډ ته بدلوم او بیا ټوګل کیس ته بدلوم. نو ګورئ اوس څه شو؟
کاری تاسو که دا آپشن چېرته داسې نه راته که نه نو لومبی به پریګراف ولیکئ ښه داسې راځي پریګراف هم چې ولیکل لومبی همدغه خپل ټیکس کنټرول ای سره انتخاب کړئ اول به تاسو کیپیټلایز ایچ ورډ ته بدل کړئ هر لغات سر تورې به غټه راځي او بیا به د کیپیټلایز ایچ ورډ نه ټوګل کیس ته بدل کړئ بیا به د هر لغات سر تورې څه باندې راځي وړه او نور لغات به په غټه دا تقریبا د چینج کیس په باره کې خبره وه نیکسٹ کمانډ چې په دې کې موږ سره موجود دی هغه موږ سره لاندې وګورئ پریګراف ګروپ دی خو د پریګراف ګروپ نه وګورئ دې پلو موږ سره یو کمانډ بل پاتې دی هغه د کلیر آل فارمیټینګ ورته ویل کېږي د چینج کیس په دې څنګ کې کلیر آل فارمیټینګ یو آپشن دی او دا هم یو مهم کمانډ دی مثال یې دا دی چې اوس دا ټیکس یا عبارت ما ولیکل او زه راځم دې ته ما یو رنګ ورکړ راځم بولډ ایټالیک انډرلاین دا ما هر څه وله ورکړ او زه غواړم چې د دې ټیکس نه هر څه بیرته ختم کړم او ساده ټیکس ته کنورټ کړم نو دلته وګورئ موږ سره آپشن دی کلیر آل فارمیټینګ په نوم باندې لومبی به خپل ټیکس انتخاب کړو کلیر دس ون نو اتوماتیکلی وګورئ موږ سره هغه چې دی نه صفا شول او بیرته اتوماتیک نیکسٹ آپشن وګورئ موږ سره پریګراف دی پریګراف آپشن موږ سره یاد وساتئ راځم وګورئ پریګراف په باره کې لږې خبرې تشریح کوو وګورئ وټ از پریګراف دا پریګراف اصل کې څه ته ویل کېږي پریګراف چې دی کله چې مونږ یاد وساتئ د پښتو یا انګلیسي یا د فارسي یو لفظ ولیکو لکه پښتو کې هغه ته څه ویل کېږي کریکټر څه شی ورته ویل کېږي کریکټر کریکټر یوازې یو توري ته ویل کېږي یو الفابیټ ته لکه مثال زه چې ولیکم ا دا یو کریکټر شو کله چې بیا موږ سره سیټ اف څه شی سره یوځای شي کریکټر سره یوځای شي نو دا موږ سره بیا څه جوړې اصل کې دا موږ سره ورډ جوړې لغات جوړې کله چې سیټ اف څه شی سره یوځای شي سیټ اف ورډ سره یوځای شي لغاتونو نو څه شی جوړې اصل کې سنټنس جمله جوړې سنټنس او کله چې بیا څه سره یوځای شي سیټ اف سنټنس یا ګروپ اف سنټنس سره یوځای شي کنه دا بیا موږ سره څه جوړې اصل کې افرین پریګراف جوړې څه ده او کله چې بیا موږ سره سیټ اف پریګراف سره یوځای شي نو هغه بیا موږ سره څه جوړې هغه بیا موږ سره آرټیکل جوړې مطلب آرټیکل وي کنه آرټیکل څه دی آرټیکل جوړې او آرټیکل چې سره یوځای شي بیا څه جوړې بس نور ځای څخه نو مطلب دا دی چې پریګراف ته راځم دې نه پریګراف د څو جملو مجموعې ته څه ویل کېږي پریګراف فار ایگزامپل زه راځم په دې ځای کې وګورئ پریګراف کې لومبی نمبر آپشن کلیک کوم اول ټیکس ضروري دی بیا پریګراف ته راځم په پریګراف کې اولنی کمانډ چې موږ سره دی هغه موږ سره بولټس کمانډ دی بیا ګورئ پکې موږ سره نومریک یا نمبرینګ مطلب کمانډ دی بیا موږ سره پکې څه دی ملټي لیول لیسټ کمانډ دی لیفټ سنټر رائټ جسټیفای کمانډ اولنی پکې بولټس دی بولټس د یو پریګراف سر ته د یو لاس نشان یو تصویر مثال یو نومریک عدد نور کوم غوډی یو سمبول تاسو راوړئ نو دې لپاره موږ څه استعمالو بولټس آپشن استعمالو د بولټس لپاره که ټیکس انتخاب شي دا ښه خبره ده ټیکس په انتخاب کړو دې ځنه او بیا راشم دې ځنه ګورئ د کمانډز ته په دې کې مختلف قسم بولټس شته لکه مثال توس دا بولټس غواړئ نو کلیک دس ون آپشن ګوره بولټس راځي کار تاسو که دا بولټس نه خو کلیک انادر آپشن فار ایگزامپل this one دا بولټس پر راځي که دا بولټ نه خو فار ایگزامپل دا یو کلیک کوه او که چېرته دا بولټ هم ستاسو نه خو نو راشئ دې ځای نه ډیفاین نیو بولټ ته راشئ چېرته راشئ ډیفاین نیو بولټ ته کلیک دس آپشن لومبی نمبر په دې کې موږ سره لیکلی سیمبولز دی کلیک سیمبولز د سیمبول لایبرري ته ویل کېږي د فایل کمپریس کولو ته سیمبول ویل کېږي کوم یو سیمبول د پکار دی مثال دلته راشئ دې کې ډېر سیمبولز بره شته که دې کې د سیمبول نه خو دلته ډبلیو پریس کړه او د وینډینګ په نوم باندې یو کمانډ دی کې دې کې ډېر زبردست سیمبول شته کلیک دس ون وګوره مختلف سیمبولز راغلي او دې نه بغیر وګوره نور سیمبولونه هم شته خو دغه د وینډینګ سیمبول پکې موږ سره یو ښه سیمبول یو ښه کمانډ دی په دې کې بیا د تاسو د کوم سیمبول غواړئ لکه مثال هر یو ته د کتاب سیمبول راوړم د کتاب سیمبول کمانډ وروسته پنځټ کې را روان دی دلته به انشاءالله چې بیا تشریح کوو کلیک
او بیا اوکې. د ټولو پاراګرافونو سره د څه راغی کتاب. خپل د کورس لوګو یا د خپل ځان پکچر راوړي، تصویر راوړي، نو بیا به راشي دې ته ډیفاین بلټ ته او په دې کې آپشن کې به راشي پکچر ته او بیا به تاسو د خپل پکچر هغه فولډر ته انتخاب کړئ. لکه فار ایگزامپل دیس یو ګوره دا یو او کلیک دیس and then go insert هغه پکچر راغی. خو څومره چې د پاراګراف سایز یا د لیکلو سایز زیاتوي عمر به ستا د پکچر سایز هم سره څنګه شي کېږي زیات بشي. بیا نیکسټ آپشن وګورئ موږ سره دا زموږ سره ډیفاین بلټس دی او کله چې موږ یو بلټ ورکو بیرته یو بلټس هم نه غواړم نو کلیک نن آپشن بیا به یو بلټس هم نه راځي. بیا فار ایگزامپل مونږ د هر پاراګراف نه بلکې د هر لاین سره اوندا بلټس راوړو نو بیا د دې لپاره یو اسانه طریقه ضرورت وخېم چې کیبورډ ته به راشئ دې ځنه او په دې کیبورډ کې به تاسو یو بټن وګورئ پیدا کړئ دلته به کلیک واخلئ شیفټ او دغه وګورئ پښتو کې چې انګلیسي کې ورته ګریټر دین ساین ورته ویل کېږي زیات او کم. ګوره اوس دا کار نه کولی دا ډیسیبل دی که نه شیفټ بټن ته ضرورت لري. شیفټ چې ونیسئ ګوره هغه فعاله شو نو ګورئ چې دا سمبول تاسو راوړئ که نه نو ګورئ دې اسانه طریقه دا ده چې شیفټ او دا ساین بس راغی سپیس بټن پریس کړه بلټ پوش پېښ شوه خبره باندې که نه. ګوره شیفټ د ګریټر دین ساین سوالیه نه دی پلو یو ایم نه دی پلو کلیک او سپیس بټن صرف و باس جوړ شو. اوس یو نیم ولیکه لکه مثال یو ټیکسټ ولیکه داسې باس او انټر بل پاراګراف سره به جملې سره به دا خپله راځي لکه ولیکه آی ایم فرام اے ایف جی مطلب افغانستان مطلب وګورئ دا ټیکسټ تاسو ولیکئ او بیا انټر د بل پاراګراف سره به دا راځي. دا مو لیکل همداس انټر د هر پاراګراف سره ته به دا راځي. که 1 2 3 صاحب غواړئ بیا نو بیا د دې بیا څه آپشن دی 1 2 3 دپاره 1 به ولیکئ او نقطه یعنی دا به ووایئ او سپیس بار اوس دا 1 ولیکل شو. ګوره انټر ګوره مثال 1 سپیس انټر ګوره داسې اوس کته راځه په خپله باندې څه راځي سر کې لیکل هر جملې سر ته به په خپله باندې 1 2 3 سمبول راځي. دا زموږ سره اصل کې د دې آپشن کار دی. نیکسټ آپشن وګورئ موږ سره چې بل نمبر کمانډ موږ سره موجود دی هغه موږ سره نمبرینګ کمانډ دی. نمبرینګ کمانډ صرف د بولټ پر رقم باندې نمبر ورکول دي مطلب صرف نمبر ورکوي ته کلیک کړ دي ځنه کوم نمبر ورکوي کلیک دیس ون یو پښتوي حساب دی یو رومي حساب دی مطلب که نه رومي عدات ورکوي ته نو دا رومي عدات دی 1 2 3 دی کلیک دیس ون آپشن وګوره لکه مطلب یو ټیسټ دی کې ټیسټ دپاره زیاتره مونږ بیا دا رومي عدات استعمال که دا رومي عدات هم نه خوښ انګلیسي غواړي کلیک دیس ون که سیریل نمبر غوندې غواړي یا تذکري نمبر آی ډي غوندې غواړي بیا دا یو واخلو ګوره یو 451 452 مطلب دا یو بیسک لیول دی. او که چېرته الف بیتي غواړي نو بیا کلیک داسې الف بیتي که چېرته اے بي سي غواړي نو کلیک اے بي سي او که چېرته یو هم نه غواړي نو نن. نیکسټ آپشن پکې موږ سره د دې بولټس نه د نومرینګ نه یا نمبر عدات نه او د لاست نمبر کمانډ پکې ملټي لیول لیست دی. په دې کې څه ورکو آرټیکل یې ورکو فار ایگزامپل آرټیکل نمبر 1 ټول بدل شو آرټیکل فارمیټ ته آرټیکل 1 آرټیکل 2 آرټیکل 3 بیا راځي موږ ورکو د آرټیکل ته نو ورکوي که نه نو کلیک د آپشن واخله او دلته ګوره هیډینګ ورکولی شي دا ګوره هیډینګ نمبر 1 هیډینګ نمبر 2 هیډینګ نمبر او مخکې ورځي او دا ټول ټیکس بیرته خپله دې الله ته کنورټ کوئ کلیر آل فارمیټینګ هر څه خپله دې الله ته بیرته کنورټ پوه شو دې زبان دي بس دې زه پورې مخکې ځو پاراګراف کې لږ کار نور هم شته ستاسو خوښه بس دی. پورې نیکسټ آپشن پکې موږ سره څه دی دا لیفټ کمانډ دی. لیفټ څه ته ویل کېږي چپ طرف ته سنټر منځ ته او رایټ ښي طرف ته. زه اوس مثال په ډول باندې ګورئ یو دغه لیکم لکه مثال ویډیو ما ولیکله ګوره ویډیو دا کوم ځای کې دی اوس لیفټ کې نو دا سنټر ته کړه ګوره سنټر ته راغله رایټ ته کړه ګوره دا رایټ ته راځي اوس ګوره لیکل رایټ ته او دا لیفټ چې دی زیاتره موږ انګلیسي چې کله خط لیکو کوم سایډ اخلو موږ لیفټ چې پښتو لیکو بیا رایټ ښه او چې کله یو عنوان یو موضوع لیکو بیا سنټر. د لیفټ دپاره ګوره شارټکټ کنټرول ایل دی د سنټر دپاره کنټرول ای او د رایټ دپاره کنټرول سی مطلب ستاسو کار دی دا خوښ هم ده که نه. اوس مثال ګورئ دلته ګورئ فرین
زه دلته په انګلیسي لیکم انګلیسي په ډیفالت کوم طرف نه شروع کوي چپ طرف نه لیکو لکه مثال this is یا زه داسې لیکم مثال دلته سایز رګول زیاتو ما چې ویلکم ټو مایکروسافت ورډ پلس ما دا وایي چپ طرف نه ده زه اوس پښتو لیکم مطلب باید چې زه دلته راشم دا لنګویج پښتو ته واړم دې ځای کې او زه به دلته دا سیټینګ چې دی دا به ولیکم چېرته اصل کې رایټ طرف نه اوس په رایټ نه شروع کېږي لکه مطلب تاسو دا د مایکروسافت داسې یو ټیکسټ ورته ولیکئ مثال مایکروسافت ورډ پروګرام کلاس دی دا اوس وګورئ پښتو شو او بل نمبر آپشن چې دی موږ سره جسټیفای کمانډ دی څه کمانډ دی جسټیفای په جسټیفای کې بیا دنه مختلف کمانډ دي د رائټ او د لیفټ او د سنټر نه جسټیفای دی جسټیفای لو جسټیفای میډیم جسټیفای های خو د ټولو نه زیات استعمالېږي کوم یو دی جسټیفای څه مقصد دپاره استعمالېږي د چپټر د منظم لیکلو دپاره جسټیفای کمانډ استعمالو مثال ما یو ټاپک ولیکل مثلا پښتو نه په انګلیسي باندې لکه مثال زه لیکم کابل او بیا ګوره دلته انټر اوس دا کابل ټاپک چې کله ما ولیکل که نه نو دې ټاپک اخر ته تاسو ګورئ دا ګوره یو جمله دلته را رسېدلې بله کمه ده بیا بله زیاته ده بله بیا کمه ده دا وګورئ زیاته ده دا کمه ده مطلب دا چپټر چې څنګه د دې طرف نه په لیول باندې شروع شوی دلته په دې لیول باندې نه دی ختم نو باید چې لکه دا د مکتب کتابونه وګورئ که نه چې یو طرف نه څنګه شروع شوي بل طرف باندې هم هغسې ختم دي نو دلته بیا دا جسټیفای کمانډ استعمالوي کنټرول ا ټول خط انتخاب او جسټیفای کمانډ ته راشه بس کلیک دس ون آپشن وګوره اوس بر او کوز دا لاینز په یو رقم ختم شوي دي کمه زیاتی نشته ومن الله توفیق ثواب انشاءالله چې دې ځای نه پوره شو درس وګورئ